خبر د طالبانو د لوړو زده کړو سره مبارزې وزیر د پوهنتون استادان ته سپکاوی کړی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. عبدالباقی حقانی طالبان د لوړو زده کړو سره د مبارزې وزیر تیر په څیر د ځل د پوهنتون استادان ته سپکاوی او تحقیر کړی دي. هغه ویلي چې د پوهنتون استادان اسناد لري ولې په عقیدتي لحاظ هیڅ تغییر نه دی کړی. هغه د پوهنتون استادان ته ګواښ کړی چې خپل ځانونه اصلاح کړي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ سئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.